طالبانو په ایران کې د احمد مسعود غوښتنو په اړه ادعاوې کړې دي. احمد مسعود له طالبانو غوښتنه کړې چې د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ورته ځواب ویلی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي ویلي چې په ایران کې له اسماعیل خان، احمد مسعود او یو شمېر نورو کسانو غوښتي چې افغانستان ته دې راشي او د هېواد دننه خپلې ستونزې راپورته کړي. د خبر آنلاین د راپور له مخې متقي دا ادعاوې له تلویزیون سره په خبرو کړي دي. احمد مسعود چې له غوښتنه یې کړې وه چې له طالبانو سره باید خبرې ترسره کړي، هغه ته یې هم ځواب ویلی دی. بیا له بلې خوا نه د طالب او طالب مخالفو مشرانو ترمنځ ایران کې د شوې ناستې یو ګډونوال هغه کتنه چې احمد مسعود او امیر خان متقي له یو بل سره کړې وه رغنده بللې او تمه یې ښودلې چې دا ډول نورې ناستې به ترسره شي. خو د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې ویاند صبغت احمدي بیا وایي خبرو څه پایله نه لرله. د بادغیس په خوانی والي حسام الدین شمس چې جهادي قومندان محمد اسماعیل خان ته نږدې کس بلل کېږي، بي بي سي سره خبرو کې ویلي دوی طالبانو سره لږ تر لږه 3 ناستې کړي او یو لړ غوښتنې په لیکلې بڼه ورته سپارلې دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.